جګړه هغه ناوړه پدیده چې تر شا یې بې شمېره پټ دښمن او ناخوالې پرېښي دي. دا په سیدآباد ولسوالۍ کې له پېښو سره د مبارزې ملي ادارې مسؤلین دي چې له دغه پټ دښمن څخه یې خلکو ته د ژغورنې په موخه تیږې په سپین رنګ کړي دي. د یادې ادارې تر چتر لاندې په دې ولسوالۍ کې 35,000 متره مربع ځمکه د ماین او ناچاوده توکو له ګواښ څخه پاکه شوې ده. اوس په ټول افغانستان کې امن ده، جنگي تهدیدات نشته، یوازې ناچاوده توکي دي چې زموږ د هیوادوالو ژوند اخلي. لکه څنګه چې تاسو نن وینئ دلته د الوترس موسسې یو پروژه وه چې تقریبا 15,000 متره مربع ساحه یې له ماینونو نه پاکه کړله چې په دغه ساحه کې 2 د ټانک ضد ماینونه پیدا شول او له منځه ویلول شول. د میدان وردګو اوسیدونکي که څه هم خوښ دي چې ډیری سیمې یې د ماینونو له ګواښ څخه پاکې شوي دي، خو وایي اشغالګرو دلته له ماین او بمونو پرته بل څه په میراث نه دي پرېښي او لا هم په ډیری سیمو کې د ناچاوده توکو ګواښونه له منځه نه دي تللي. تیر کال هم یو د 580 ډوله موټر زیانمن شو، نو هغه هم مرګ ژوبله لرله. نو د موږ ولسوالي خو پر نفوس او مساحت لحاظ ډېره غټه ده، نو د ساحې اکثره پاکې نه دي. خاصه توګه د الوترس مؤسسې او د حوادثو ریاست نه منندوی یو چې د موږ ولسوالۍ ته په عموم کې ټول ولایت ډېره توجه کړې ده او په راتلونکي په آینده کې هم هیله امید ده چې د موږ بعضې ساحې هم داسې ناپاکه پاتې دي تر څو پورې هغه پاکسازي شي او د خلکو د استفادې وړ وګرځي. مسؤلین وایي د ټول هیواد په کچه یې د ناچاوده توکو له امله تر ګواښ لاندې سیمې اولویت بندي کړي دي او د سیارو ټیمونو په واسطه خطري سیمې په نښه کیږي تر څو یې د پاکولو لپاره جدي اقدام ترسره کړي. چې پاک ساحه د ناپاک ساحې نه جلا سوی ده.